دوستم وای طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی، جګړه د حل لاره نه ده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همداوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وای طالبانو ته یې پیغام استولی او ترېنه یې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي دي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیسو. ښاغلی دوستم دا څرګندونې له بي بي سي سره په یوه ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل. له جګړې ستړي شوي یو، زه هېڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.